چې ټیکنالوژي انګریز جوړ کړه. ټیکنالوژي الله را لګلې ده. کشتی ټیکنالوژي بنیاد ده. کله چې انبیا ساينسدانانو اقتدار د اسلام لاس کې او چې کله مولا صرف ضربه ضربو تراغه ټیکنالوژي حسین سے پرېخ. اوس مولا څه ته وایي؟ یره جی ما پلان کیجئے کہ صرف ہوئے پلان کیجئے کہ میں نحو ہوئے او بیا می جی پلان کیجئے کہ میں دورہ اکڑا او بیا می دورہ حدیثو کو بیا می معانی ہوئے. بس مولا شوی او مولا شو. سائنس و ٹیکنالوجی نه نه خبر. ما تاسو ته آیت خود لیو انما یخشى الله من عباده العلماء چې دین مخکې الله تعالی علوم شمارلی بیولوژی حیاتیات طبقات الارض ساينس ټیکنالوجی دا ټول چیز دشي نو ورپسې الله وی انما یخشى الله من عباده العلماء. الله نه دارنګي مولایان یریږي دي تینا نور ټول څنګه کټ کړي. ساينس کټ ټیکنالوجی کټ جدید علوم کټ د ناسا او د شمسي نظام کټ ضربه ضرب ضربن په وزاره بنو ضرب 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 لوی مولا ضربه ضرب ضرب پرې د سړی د سره عاجز یو چټا کې مولا دی. درې پاو مولا تو په د کې نشتا. مدرسې نه چې کوم مولا فارغ وي دا څه شي وي صرف پاو مولا وي. درې پاو د کمی درې پاو ساينس او ټیکنالوژي علوم حیاتیات بیولوژي فزکس چې کوم علوم قرآن چیړلی وي چې ایرانی پیړو پوهیږي نه یو مفسر هم پې نه دی پوه. هغو د دې خبرو نه څه خبر ځکه وروره بیا دوکې ته جادو وي. فراډ ته څه شی وایي؟ فراډ ته نوم کېښود جادو او جادو ته علم نوم کېښود علم. نه نه جی قرآن کې ته په کم ځای کې چې د سحر لفظ راغ خدعت الصبیہ سحرت الصبیہ اے خدعته. مولا صاحب ځکه خو د سحر نه جادو جوړ کو جادو نه د علم جوړ کو پر رسول الله دی وکړه چې ته نیم مولام نه پاو مولای درې پاو کم مولا. په خبره پوهیږي دا ساينس او ټیکنالوژي د انبیا او شی دی. هوا ټولو نه اول چا مسخره کړی دا او د هوادان چې د جازونه پې نیغېږي کشتي پیزي دا چا جوړه کړې ده؟ دا سلیمان. دې ته نه دا جوړ کو چې دا هوا وی لاس کې هوا ته به وي چې زما تخت پلنکي ځای ته یو سوي هوا به وړل کېنه سړیه ځان خبر کا قرآن نه ځان پوه که چې دیدي سلیمان علیه الصلاة والسلام هوا لاس کې شوه خدای الله تعالی خپل خدای چاله لاس کې نه ور کوي او کدا سه خپل خدای الله تعالی لاس کې ور کوي بیا بریلیانو پسې ولې وای هغه وای کنه چې دا خو تقسیم کړي دا چاله یو شی ور کړي دی چاله بل ور. دا ساينس او د ټیکنالوژي ولا هغه هوادان جوړ کړي چې کم ځای ته به غختول ته به رسولو هوا روح به داسې طریقې سره بدلولو چې په غکشته کې کمی کپڑی لګیدلی وي چې که هوا دې طرف نه ده او دا دې طرف ته تلل غواړي هم نو کشته به داسې زور کوي. هوادان د ساينس او د ټیکنالوژي کتابونه وګوره دا انګریز چې اسمان سره خبرې کوي دا شی ورید پړاو کړی دی. دا شی تا ته نه وای استنجاز دا کړی دا چې داسې به اول دا ګوته اوچته کې بیا به دا ګوته اوچته کې بیا به دا ګوته اوچته تا ته نه یو تزړه کې وي چې کدی کې استنجا راغلی دا او کورواله جو کې ډیرو خلکو لوي غسل نه ورزي موږ غسل خو سړی خارولم ورزي چې وبو کې کینی د شو شړه پیږي نو د غسل څه زده کول دي دا ملا څه طریقه ده دا څه ټیکنیک د دې لپاره اوس موږ ایډورډز کالج کې داخله والو چې غسل څنګه زده کو مسلمان په دې غولاوي چې د قران صرف دې تراغله چې غسل زده کو بیا په دوسیو کې بیا په دوسیو کې بیا په هیڅ ضروري نه بچ ولا می ختم خبره ختم. تا هغه قران چې هغه د تمامي دنیا د اقتدار د پاره راغله هغه نه تا یو پنځه منځونه زده کړه یو د تیروجا زده کړه او د کال په آخر کې مدرسو کې اعلان وکړي چې کله چا واده وي هغه د پلان کې شیخ سره ملاوي شي هغه ول طریقه خای سکال دوره حدیث نه پس کده چا واده نو وی بیا د هغه کسان پلان کې صاحب سره ملاوي شي چې هغه وته د واده
د ښځې طریقه ولې قرآن دی له راغلی دی چې یاره ښځې سره به څنګه څملي انا لله د بادشاهۍ کتاب نه مو د اودسونو د منځونو کتاب جوړ کو دا ټیکنالوژي ده ټولو نه اوله بیړۍ ټولو نه اوله کشته دا نوح علیه السلام جوړه کړې ده الله ورته وایي بأعیننا ووحینا زمنګ ته مخامخ زما د وحی په رهنمایۍ جوړه کا دا و انبیا تا مولا توب راوست جمعات کې دې بند کنه نه جمعات مولا سره جمعات سره تعلق نه لري مونږ چې څوک خبر شي مفتی شه مصبحین منزل سار منزل نه ولې زما جمعات سره څه تعلق زه څه بیشتي ما جمعات لا براوړم خاکروب یما څه چل ولې دلته مونږ نه کی مولا د ټولي دنیا د اقتدار مشر وي مولا باغی چې هغه په دنیا باندې د الله قانون نافذوي اب ضربه ضرب ولني چې کله بچا لاس کې راغستې کله به نواز شریف راخلی کله به زرداری راخلی او مولا به څه شي خرڅيږي وکله به څوک اخلي په کار وکي کله به څوک مولا دې ته نه وای خدا سي زما ما ته چې زما یو خلدا نور مولایان زما په دې خبرو کې ملګری نه دي او چې نن سبا دي د دنیا کې مولایان ملګری نه څوک دي ټول ورځ آیاتونه وایي هغه چې مزغې خراب دي پیغمبرانو ته څه به جنتون په د باندې لیوانتوب ده الا رجل به جنہ پیریان په ناستی انا لله و انا الیه راجعون نو دا مې د توی چې قران د ساينس او د ټیکنالوژي بنیاد ده تاسو به دا وګورئ ان شاء الله مخکې ځایونه را روان دي ما تاسو ته مخکې نه ویلي دي شهاب ثاقب چې قران څنګه ذکر کړي دا میزایل او دا ایټم بم او دا راکټ چې دی زنه سپوږمۍ لذي دا څنګه زیو د دې قران څنګه نشاندهي کړي د تانبه متعلق الله څه ویلي دي د دنیا ساينس یو فرموله دا څه نشته چې د دې قران نه بهر خو چې په پوي خوشي کنه تا ته خو مولا خودلې د چې ته وی چې ول بدا کو ته اوچته کې چې استنجا کوي به بدا اوچته کې او د بیا هاي هاي دا د استنجاګانو کتاب نه ده وړي کې به چې لوټا شاته تیراوي او په جمی کې به لوټا مخته تیراوي چې د جمی او د وړي استنجا نه درځي کې نه سړیا قران دې د پاره نه دراغله نو الله تعالی فرمای فاوحینا الیه د نوح علیہ السلام قوم د نوح علیہ السلام د خدای انکار وکړ د الله قوانینو نه انکار وکړ چې موږ اقتدار نه پریدو نو الله تعالی ورته وی چې راځه زدل ټیکنالوژي خایمه د جنگ طریقې درته خایمه راشه یو شی ایجاد کړي دوی سره موږ ګورو دا څنګه په دنیا باندې موږ نه حکومت علی فاوحینا الیه نو وحیو کا موږ دتا دا وته ونوي چې خبر جمعات کې کېنستا قوم انکار کړی دی یا الله دا دین نه مانی دعوت نه کینه جمعات کې 2 رکعات حجت وکاو چې یو نظم دا قوم داسې کې نه بدعا سره سره د ټیکنالوژي نم کارواله مانه بدعام غواړي ټیکنالوژي بم را واخلي چې کله ډبل شي کارونه بیا محمد رسول الله بدر توتو بیا په اچھا پرې کې ناستو الله ته سوال شروع خو کله دعا کوله بدر توتلې د صفونو کې خلکو تور پلاس ته یا ودی یا توري دي زیاته نشته الته دعا کوي یا الله دا یو موټه مسلمان دي کنن هلاک شول استاد بندگی باندې کیږي دا دعا په بیت الله کې او په مسجد نبوي کې دا خو هغه ته پته و چې دا سه دعا چې ټیکنالوژي ور سره نوي کار بجلیګر ملاوي چې ماته یو سړی راغی راته وی چې تعویز را لاو کو بچی می نکیږي وی ما ورته څه شی ولیکل راولیکل او تر غون می کو بیا می ورکه خو بیا می د جمعه دروازې نه راستون کو چې ماما د خورا شاوی چې هغه چراغی چې ماته چې आवाज زما تعویز لې پرې نګ دې لکتم څکاوا اوس کته आवाज تعویز لې پرې دی بچی دی بیا نه کیږي